بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. د امام نووي رحمه الله د مختصر کتاب الاربعون النوویه دا 15 نمبر حدیث دی. په دې حدیث کې د ایمان یو څو شعبې او د ایمان یو څو شاخونه، یو څو حصې، یو څو فروع بیانې. ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. څوک چې ایمان په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې لري، فليقل خيرا، نو دی ووایي د خیر خبرې دی کوي، په خوله دی د خیر کلمات راوړي، او لیصمت یا د خاموش پاتې کی، چپ پاتې شه. که چېرې د خیر خبرې د نوي زده د خیر خبرو کولو موقع نه وي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، یو څوک چې ایمان په الله تعالی او په ورځ د آخرت لري، فلیکرم جاره، نو د خپل ګاونډي عزت د ساتي، د خپل ګاونډي احترام کوه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، څوک چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري، فليكرم ضيفه، د خپل میلمه اکرام، د خپل میلمه احترام، د خپل میلمه عزت کوه. رواه البخاري ومسلم. دې حدیث کې عزیزانو ډېرې ښکلې مسئلې بیان شوي دي. ایمان داسې یو شیز دی چې دا انسان مجبوروي په نیکو اعمالو او مجبوروي د بدو اعمالو نه په ځان ساتلو باندې. دا ایمان کله کله په داسې اعمالو باندې زور لګوي چې هغه اعمال د الله تعالی حقوق وي، حقوق الله چې ورته ویل کېږي. لکه مثلا فرائض او واجبات ادا کول، لکه مونځ شو، روژه نیول شو، زکات ورکول شو، حج کول شو، ایمان په الله تعالی باندې لرل شو، په ورځ د قیامت باندې، پیغمبرانو، کتابونو، په فرشتو، په تقدیر باندې، په دې ټولو ایمان لرل، دا واجبات دي. او یا د محرماتو هغه شیزونه چې حرام شوي دي هغه پرېښودل، دې ته ایمان وي. لکه مثلا دروغ ویل، غیبت کول، تهمت لګول، زنا کول، غلا کول، قتل کول، دا کم ګناهونه چې دي دا محرم حرام دي، دې نه ځان ساتل د الله حقوق دي، دا به مني. لکه دې حدیث کې ذکر دی: فلیقل خیرا او لیصمت، د خیر خبره کول. خیر خبره څه شی دی؟ قرآن خیر دی، په دې باندې خپله ژبه مشغوله کړه. لکه حدیث کې راغلی: خیرکم من تعلم، خیر او غوره انسان هغه دی چې قرآن زده کړي بل ته وښیي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، چاته چې الله د خیر اراده وکړي علم ورله ورکړي. يؤتي الحکمة من يشاء ومن يؤت الحکمة فقد اوتي خيرا كثيرا. لوی خیر هغه د الله کتاب او د پیغمبر احادیث دی، ذکر دی، اذکار دی، دا غټ خیر دی. دا ژبه په دې کې مشغوله ساته، تلاوت کوه، ذکر کوه، دعوت الی الله کوه، خلق د الله دین ته رابله، د خیر خبرې کوه، خلق د بدیو نه منع کوه، د دو مسلمانانو منځ کې ورانه د هغوی منځ کې د جوړې کوشش کوه. دا ټول د خیر کارونه دي.
او لیسمت او که موقع نه وه نو خاموش پاتې شه. لیسمت معنا دا ده بېځایه خبرې مه کوه، فضول خبرې مه کوه، فضول مجالسو ته مه خوشحالېږه چې راځئ ګپ لګو. ګپ لګول صحیح، فضول خبرې هسې خپل ژبه ستړې کې. مخکې حدیث هم داسې بیان شو چې مسلمان، صحیح مسلمان، ښایسته مسلمان هغه دی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، چې دا فضول خبرې، فضول مجالس، فضول گپ شپ، فضول خنداګانې دا پریدي. یو روایت کې راغلی نبی علیه صلوات والسلام په مخ کې یو صحابي د بل صحابي باره کې ویل چې هغه وفات شوی، وایي ابشر بالجنت، د جنت زیری مې در باندې، جنت دې ستا دپاره مبارک. نبی علیه صلوات والسلام وفرمیل ما تدري لعله تکلم فيما لا یعنیه، تا ته پته نشته چې دا به جنت ته ځي که نه، کیدی شي د داسې یوه خبره کړې وي چې هغه بې فایدې خبره وي. او کله چې سړی بې فایدې خبرې کوي نو د خولې نه یې بیا داسې خبره هم راوځي چې د ده خیال نه وي او هغه داسې خطرناکه خبره وي چې 80 کاله به په جهنم کې د دغه یوې خبرې ور وغورځېږي، د دغه یوې خبرې د وجې نه به 80 کاله جهنم ته ور وغورځېږي. بخاري کې دا حدیث دی چې ان الرجل لیتکلم بالکلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. یو سړی به هسې خبرې کوي او د خولې نه به یو خبر راوځي، د ده به پروام نه بس ګپ شپ به لګوي، خلک به خندوي، مقصد به سات تیری وي، وخت تیرول به وي، او هغه به دومره خطرناکه خبره وي د الله په وړاندې چې 80 کاله به الله تعالی جهنم ته د یوې خبرې په وجه ور وغورځوي. دومره به الله غصه کړی دی. حدیث کې راغلی من سخط الله. نو دا کله کېږي چې سړی ډېر فضول مجالس کوي. او ایمان هغه دی چې مسلمان خپل ژبه، خپل زړه کنټرول کړي. حدیث کې راغلی دی، مسند احمد کې دا روایت دی چې لا یستقیم ایمان عبد، د یو سړي ایمان تر هغه وخته پورې نه صحیح کېږي حتی یستقیم قلبه، چې خپل زړه صحیح نه کړي. په دې زړه کې د توحید عقیده، د شرکیات و بدعاتو نه نفرتونه، د ریا او د سمعت نه نفرته، په دې زړه کې د الله محبت، په زړه کې نیک اعمالو سره مینه، د بدو اعمالو نه کرکه، په زړه کې په الله باندې توکل، د الله نه ویره، د الله عظمت، دا ټول د زړه اعمال دي، دا به صحیح کې. نو چې دا دې صحیح شو، ایمان دې صحیح کېږي. او دا زړه کله صحیح کېږي؟ نبی علیه السلام د دې علاج هم ښودلی، ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. زړه یې تر هغه وخته پورې نه صحیح کېږي تر څو چې دا ژبې صحیح کړي نه وي. چې ژبه دې صحیح شوله نو زړه دې صحیح کېږي. په ژبه د الله ذکر کوه، د الله د قرآن تلاوت کوه، د الله سره تعلق ساته، نو دا په خپله د ستا زړه ته به کته کېږي، زړه به دې صحیح شي. ایمان چې صحیح کېږي نو په ژبه باندې. حدیث خلاصه دا ده. په یو روایت کې دا راغلی دی چې فلا تقل بلسانک فلیقل خیرا. د دې څه معنا ده؟ معنا دا ده چې په ژبه باندې ټول نیکې خبرې کوه، الا معروفا، د شر خبرې مه کوه، کنځلې مه کوه، دروغ مه وایه، بهتان مه لګوه چا پسې، د دین خلاف خبرې مه کوه، د الله او د پیغمبر احترام کوه، او یا خاموش پاتې کېږه. د دې وجه نه عزیزانو یو حدیث کې راغلی دی چې معاذ رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام ویله چې یا معاذ ثقلتک امک، مور دې در باندې بوره شي، ته چې کومه خبره کوې، وهل تقول شیئا الا وهو لك او علیک، کومه خبره چې ته کوې یا به ستا د پاره حسابېږي یا به تا سره حساب کړي. که الله قرآن کې وایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، هر خبره چې کې دا لیکلی کېږي. معاذ رضی الله عنه ویل او انا لمؤاخذون بما نتکلم، ایا موږ به د دې ژبو په سر رانیولی کېږو؟ نبی علیه السلام ویله وهل یکب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. دا جهنم ته چې دا ډېر خلک ځي د ژبې په وجه باندې. دا ژبه د انسان اعمال بربادوي. یو حدیث کې داسې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د یوې زنانه ذکر وشو چې ډېر منځونه کوي او ډېرې روژې نیسي، ډېره عابده زنانه ده، خو غیر انها تؤذي جیرانها بلسانها. ګاونډیان ته ډېر پتنګ دي، په کور کې ته زنانه پتنګې دي، ډېره بد اخلاقه ده.
نبی علیہ السلام ویل هي فی النار، دا به جهنم ته ځي، ځکه د ژبې په وجه ټول اعمال برباد کړل. او یو قوم چې یو مجلس کې ناست وي او د الله ذکر ونه کوي او فضول خبرې کوي، نبی علیہ السلام د داسې مجلس باره کې ویلي ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله فیه، چې یو قوم راجمع شي، خلک راجمع شي، یو مجلس کې کینو د الله ذکر پکې ونه کي، د داسې پاڅېږي دا مجلس ور باندې وبال وي، تاواني مجلس دی د دوی دپاره، لکه د یو مردار خر نه چې پاڅېږي، لکه ټول چې راجمع شوي وي مردار خر ته ناست وي، یا یې خوري یا یې بویوي. نو څونه بدرنګه مجلس وي، دا داسې بدرنګه مجلس دی، بدبویه مجلس دی چې په کوم مجلس کې د الله رب العالمین ذکر نه وي، د الله د خبرو تذکره نه وي. بعضو روایتو کې راځي چې دا مجلس په دوی باندې حساب دی، د الله خوښه ده یا به ورله عذاب ورکوي او یا به ورته بخښنه وکړي. په ورځ د قیامت به بیا دا ارمان کوي د دغه مجالسو والا چې یاره موږ خو ټول وخت هسې فضول تېر کړی، ما من قوم یجلسون مجلسا لا یذکرون الله فیه الا کان علیهم حسره یوم القیامه وان دخلوا الجنه. په ورځ د قیامت به دې مجالسو پسې بیا خفه وي، خفه په دې معنی ارمان به کوي کاش چې موږ د الله ذکر په دې مجالسو کې کړی وی، کاش د الله د دین خبر هم کړی وی، اسم ټول عمر په دې ګپ شپ او په خندا او په فضول خبرو کې تیر کو. د دې وجه نه سلف صالحینو به هم دا ویل، عبدالله بن مسعود زه به ویل ایاکم وفضول الکلام، فضول خبرو نه ځانونه بچ وساتئ. ابراهیم نخعی به ویل یهلک الناس فی فضول المال والکلام، دا خلک اکثره فضول خرچین او فضول خبرو تباه کړل. یو روایت کې داسې راغلی ترمذی کې چې دا بې ځایه مجالس فضول خبرې چې دا د انسان زړه سختوي، لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله فإن کثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب. څوک چې ډېرې خبرې کوي او د دین خبرې نه وي، بې فایدې خبرې کوي، دا زړه سختوي. وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، هغه سړی د الله نه ډېر لرې دی چې زړونه ډېر سخت وي. نو زما عزتمندو ځان مشغولول لکه امام محمد ابن عجلان به ویله په څلورو کارونو کې ځان مشغولوئ، یا د الله ذکر کوه، یا د قرآن تلاوت کوه، یا د علم مسائل د مسلمانانو عالمانو نه تپوس کوه چې علم د زیات شي، او یا داسې فایدهمنې خبرې کوه چې خلکو ته د خیر ورسي. کنی د دې نه وراخه نور مجالسو ته مه خوشحالېږه. ابوبکر صدیق به دا ژبه داسې راونیوله وی هذا الذي اوردني الموارد، دا سړی هلاکوي. نو زما عزتمند ورونو، نبی علیہ الصلاة والسلام ځکه وویله چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کم سړی چې په الله او په الله چې څه باندې ایمان لازم کړی، لکه په ورځ د قیامت باندې ایمان لازم دی، ایمان لري، فلیقل خیرا، د خیر خبرې دی وکړي، او لیصمت یا خاموش پاتې شه. خو ګوره داسې سمتم نه چې ته بس وایې چې زه روژه نیسم چا سره به خبرې نه کوم، که د خیر وي که د شر وي چا سره خبرې نه کوم. دې هم شریعت منع کړې، د خیر خبرې به کې، شر خبرو نه ځان ساته. حدیث کې راغلی دی علی رضی الله عنه روایت دی ابو داود کې چې نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ د نبی علیہ السلام د دینه منع کړیو چې ټوله ورځ او شپه دې سړی بس خاموش ناست وي او خبرې دې نه کوي. معنا د خیر خبرې د دینه ځان منع کول، او زه به چا سره هم خبرې نه کوم، که د خیر وي که د شر. دینه شریعت منع کړی، دې ته روژه هم ویلی کېږي په شریعت کې، صوم و الصمت ورته ویلی کېږي. نبی علیہ السلام د دینه منع کړی، خو البته د فضول خبرو نه ځان ساتل دا زمونږ او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلی دی چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، د هغې نه ځان ساته. دویم د حدیث کې یو بل ادب بیان شوی، او دا په حقوق العبادو کې راځي، د بندگانو د حقونو سره تعلق لري. نبی علیہ السلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، چې څوک په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري، فلیکرم جاره، د خپل ګاونډي اکرام کوه، د خپل ګاونډي خیال ساته، خپل ګاونډي سره ښه سلوک او ښه تعلق ساته، خپل ګاونډي ته ضرر مه رسوه، خپل ګاونډي ته په سپک نظر باندې مه ګوره. دا د ایمان مسله ده. د حدیث مطلب هم دا دی، کم سړي کې چې ایمان نه وي هغه به ګاونډي ته تکلیف رسوي، په چا کې چې ایمان وي
د د ضرر نه به د ګاونډي په امن او په حفاظت کې وي. روایتو کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف کې دا روایت دی چې والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. نبی علیہ السلام وی قسم په الله تعالی غ سړی مؤمن جوړېدی نشي. درې ځل نبی علیہ السلام ویل قسم په الله مؤمن جوړېدی نشي، قسم په الله مؤمن جوړېدی نشي. صحابه کرامو ته پوښتنه کوم من یا رسول الله څوک؟ نبی علیہ السلام ویل من لا یأمن جاره بوائقه. هغه سړی چې دغه ګاونډي د شرونو نه محفوظ نه وي، یعنی ګاونډي ته ضررونه رسوي، تکلیفونه رسوي، دا سړی مؤمن نه دی، ایمان پکې نشته. بعضو روایتو کې دام راغلی چې یو سړی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړو چې د الله پیغمبره د ګاونډي نه ډېر په تنګ یم. نبی علیہ السلام ورته طریقه وښوده چې خپل کور ټول سامان راوباسه او په لاره کې کېده. په لاره کې چې کې هر سړي به تپوس کو چې دا ولې بس د ګاونډي نه په تنګ یم، هر سړي پې لعنت ویله. نو بیا خپل هغه سړی متوجه شو چې دا خو زه غلط کار کوم، او خلکو پې هم لعنت ویله او الله رب العالمین هم پې لعنت. فقد لعنک الله قبل الناس. دغه سړی بیا راغی نبی علیہ السلام ته راغی ورته وویله چې د الله پیغمبره خلک ټول په ما باندې لعنت وایي. نبی علیہ السلام ورته ویل د خلکو د لعنت نه مخکې په تا باندې د الله لعنت دی. ولې تا نه ګاونډي خفه دی، ته ګاونډي ته تکلیف رسې. قرآن هم په دې باندې امر کړی دی. الله قرآن کې فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى. د الله بندگی بم کې خو والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. خپل ګاونډي سره بخښه سلوک کې. جار ذي القربى د دې یو مطلب دا دی هغه ګاونډي چې ستا خپلوانم دی. دویم مطلب دا دی والجار ذي القربى هغه ګاونډي چې تا ته کورې نږدې دی. دریم مطلب دا دی ګاونډي دی او مسلمان دی. والجار الجنوب او هغه ګاونډي چې د تا نه لږ لرې دی، معنا رشته کې دی نه دی یا کور یې د نه لږ لرې خو په کلي کې در سره دیره دی. د دې ټولو سره به انسان ښه سلوک کوي. او چې کوم تا ته یې دروازه ډېره نږدې ده هغې سره ډېر ښه سلوک او ډېر ښه احسان کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وشو، عایشه رضی الله عنها تپوس وکړو چې یا رسول الله ان لی جارین فالی ایهما اهدی. زما خو دوه ګاونډیان دي، د کوم یو ته تحفه ور ولېږم؟ ګاونډیانو ته به تحفې لېږئ. په خپل سالن په خپل خوروا کې به اوبه لږې ډېرې اچې چې ګاونډي ته ور ورسوم. په کور کې د فروټ خوړل ګاونډي ته ور رسوه، خیر ور رسوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل الی اقربهما بابا چې د چا دروازه ستا کور دروازې ته نږدې وي. علماو لیکلي تقریبا 40 کوره یعنی کلي کې چې سړی اوسېږي دا ټول ستا ګاونډیان دي. د ټولو سره ښه سلوک پکار دی، ښه اخلاق، ښه تعامل، تپوس، راشه درشه، د بیمار تپوس، بیمار پرسی، په جنازه کې شرکت، په غم کې د هغې سره ودرېدل، په خوشحالۍ کې د هغې په خوشحالۍ باندې خوشحالېدل، دا ټول په دې کې شامل دي. په روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنه کې د ګاونډي په اکرام او ګاونډي په احترام باندې دومره زور راغلی چې نبی علیہ السلام به ویله ما زال جبریل یوصیني بالجار حتی ظننت انه سیورثه. و جبرائیل علیہ السلام به ما ته ډېر کلک حکم کو چې ګاونډیانو سره ښه سلوک کوه. وایي زما دا خیال راغی چې دا به موږ سره میراث کې هم شریکېږي ګاونډي. لکه سړی پلار یې مړ شو دا بچي ورسره میراث کې شریک دي، بچی مړ شو پلار ورسره میراث کې شریک دی. وایي دومره کلک حکم به جبرائیل امین ما ته کوي. زه ما ګمان راغی چې هسې نه په میراث کې راس شریک شي، دومره حقوق دي، میراثي دي نه دی خو په حقونو کې سره دومره شریک دی. روایت کې راغلی لا یشبع المؤمن دون جاره، چې یو مؤمن په خېټه باندې موړ وي او د ده ګاونډي وږی وي نو دا سړی چې کوم دی دې کې ایمان نشته. لیس المؤمن الذي یشبع وجاره جائع. په ورځ د قیامت به ګاونډي راځي، په ګاونډي به شکایت هم کوي چې دا زما ګاونډي او زما تپوس یې نه کو. اول خصمین یوم القیامه جاران. بعضو روایتو کې راځي کم من جار متعلق بجاره یوم القیامه. څومره ګاونډیان به خپل ګاونډیان به نیولي وي په ورځ د قیامت الله ته به را روان کړي وي چې هذا اغلق بابه دوني یمنع معروفه. ده به چې زما دروازه به
به ما ته بندوله، ما چې به ترې څه وغوښتل دروازه به راپسې بنده کړله او ما نه به د خیر کارونه منع کول چې زما به څه ته ضرورت هغه به یې نه راکول. نو زما عزتمندو ورونو د ګاونډي ډېر حقوق دی. یو روایت کې داسې هم راغلي چې د ګاونډي ضرورت شو او دا بش او لرګې دا ستا په دې دیوال باندې ږدي هم به هغه نه منع کې. لا یمنعن احدکم جاره ان یغرز خشبة فی جداره. نو سوچ او فکر پکار دی چې زمونږ د ګاونډیانو سره څه سلوک دی. د خپل ګاونډیانو د خبر نه مونږ خبر یو، د خپل ګاونډیانو بیمار پرسی مونږ کوو، د هغې په کور کې څه تېرېږي، څه ولږه تېرېږي، څه تنده تېرېږي، د هغې نه خبر یو. دا عزیزانو دا ټول په دې زړه کې محاسبه پکاري او دا حساب د ځان سره کول پکار دي چې زه به ښه سلوک کوم ګاونډیانو سره. چې کوم مخکې زمانه بد شوي د هغې د رب العالمین نه معافي غوښتل او په آینده کې د ګاونډیانو سره ښه سلوک کول. دریم دی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړل چې من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه. څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري د خپل میلمه اکرام وکړي. زمونږ شریعت چې دی مونږ مکلف کړي چې میلمه ته به خوشحالېږي. بعضې خلک په دې میلمه باندې ډېر خفه کېږي، کنجوسان یې ځان نه جوړ کړي وي. دا یې خیال وي چې د میلمه هر څه زمانه تباه کړل، ختم یې کړل. حالانکه میلمه سره یو عزت راځي، میلمه سره یو خیر راځي. بلکې که تا کې ایمانی نو ته په دې مکلف الله مکلف کړی چې ته به میلمه ته خیر رسې، د میلمه قدر به کې، د میلمه په تا باندې حق دی لکه څنګه چې د ګاونډي حق دی. نبی علیہ السلام دا وویل، بخاري او مسلم کې دا حدیث دی، من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه جائزته. د میلمه اکرام به کوي، هغې له به جایزه او انعام به ورکوي. صحابه ورته تپوس وکړو جائزته د ده انعام څه شی دی، اکرام یې څه دی؟ نبی علیہ السلام ویل یوم و لیله، یوه ورځ او شپه خو به بالکل اکرام کې، یعنی داسې څه ورله پاخه کړه چې ته په کور کې هغه نه پخې، یعنې میلمه ته پته ولګي چې ده زما اکرام وکړو. او 3 ورځو پورې به د میلمه قدر او احترام کې. د 3 ورځو نه وراخوا ته بیا مکلف نه یې، که کوم ښه دې ورسره وکړو ستا دپاره صدقه ده. وما كان بعد ذلك فهو صدقه. خو میلمه لم دا پکار دی چې 3 ورځو نه زیات په یو کوربه باندې ځان بوج نه کي. مسلم کې دا روایت دی، ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يؤثمه. میلمه له دا بیا پکار نه دی چې راشي او بس په کور کې تفریح وځي، تر دې چې دا سړی ته په حرج کې واقع کې، په تکلیف کې واقع کې، په ګناه کې واقع کې، چې راشي او تا ته بدې بده ګوري کور والا. نه 3 ورځو پورې ستا حق دی، پاتې کېدی شي دلته شپه کولی شي. 3 ورځو نه وراخوا بیا خپل ځان بندوبست په خپله باندې کوه. علماو لیکلي د 3 ورځو نه وراخوا دا کوربه دا حق لري چې میلمه ته ووایي چې بس ستا شرعي حق پوره شو او نور موږ هم مصروف یو، اعتذار ورته وکړي. که یو کوربه د میلمه حق ادا نه کړو، ورغې او میلمه له اکرام ونه کړو، د میلمه له دا حق شته چې د کوربه نه په یو طریقه باندې واخلي. حدیث کې راغلی دی، دا روایت بخاري او مسلم کې دی. عقبه ابن عامر فرمایي چې مونږ یو ځای له لاړو او هغه خلک چې دي زمونږ میلمستوب یې نه کو د الله پیغمبر. نبی علیہ السلام ورته ان نزلتم بقوم، که تاسو یو کلي والاو له لاړې او هغوی ستاسو ښه میلمستوب وکړو خو ښه خبره ده. فان لم یفعلوا، که میلمستوب یې له د 1 ورځې او د 1 شپې در نه کو، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، خپل حق ته واخلي. پر روایت د مسند احمد کې راغلی حتی یاخذ من زرعه وماله، د هغې د مال د هغې د فصل نه تاسو دومره خوراک کولی شئ چې 1 ورځ او 1 شپه ستاسو کافي شي. نو د میلمه عزیزانو دومره حقوق په شریعت کې هغه راغلی دي. تکلف هم مه کوه چې بالکل لاړ شي او ځان تاواني کوي، چې وس دې د څومره کېدو د هغه وس مطابق باندې د میلمه احترام کوه. مستدرک د حاکم کې دا روایت ده د سلمان رضی الله عنه چې نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نتکلف للضیف ما لیس عندنا. مونږ نبی علیہ السلام د دینه منع کړي یو چې میلمه د پاره مونږ داسې شیز بندوبست وکړو چې زمونږ وس کې نه وي. نه، داسې مه کوه.
او نن سبا اکثره معاشره هم داسې جوړه ده، یاره فلانې به څه وایي فلانې به څه وایي، ځان قرضدار کی، ځان په تکلیفونو کې اخته کی. دومره شریعت تا ته نه دی ویلي نه د خپل وس مطابق د میلمه احترام وکړه چې څومره ستا وس کېږي. په دې ته مکلف نه چې ته اوس میلمه دی او بس ته لرې ځای نه راغلی زه له ګډ حلال کړم او د ګډ وس دې نه کېږي، نه د چرګ وس دې کېدو چرګ ول حلال کړه، د چرګ وس دې نه کېدو غوښه ورله واخله، یعنې روغ چرګ نشي اخیستی، د چرګ غوښه واخله بازار کې خرڅېږي، هغه دې وس نه کېده بل شي ورله جوړ کړه، ښایسته په پراخه ټنډه ورسره په پراخه تندي ورسره میلاو شه. نو زما عزتمند ورونو په دې حدیث کې دا درې خبرې دا بیان شولې. خلاصه د حدیث هغه دا شو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، په الله او په الله چې په څه باندې ایمان لازم کړی په هغې چې د چا ایمان وي لکه ورځ د قیامت کتابونه انبیا، نو د خیر خبرې کوئ، د خیر مجالسو له ورځئ، قرآن سره تعلق ساتئ یا خاموش پاتې کېږئ. دویم نبی علیه السلام به وویله چې څوک په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري فلیکرم جاره، د خپل ګاونډي خیال ساته، د هغې عزت کوه، د هغې احترام کوه. او دریم نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا وفرمایل چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري د خپل میلمه احترام کوه. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو کې د ایمان دا شعبې پیدا کړي او رب العالمین دې موږ کې جذبه پیدا کړي چې د میلمه د ګاونډي هغه شان احترام وکړو چې څنګه زموږ نه رب العالمین او زموږ پیغمبر زموږ نه غوښتی دی. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.